یقینا چې کوم بدبخت بوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش په نه خوشاليږي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم میاشت کې پیدا شو نه به خوشاليږي، دا ربیع الاول میاش چې الله پکې داسې یو چاند پیدا کړو او داسې چاند وو چې هغه به اشاره وکړه چاند ته، هغه به دوه ټوکړې شو. څوک په نه خوشاليږي، څوک په د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ نه کی. د خدای پیغمبر په دې میاشت کې پیدا شو، لیکن د خدای پیغمبر مونږ ته تعلیمات راکړي، هغه تعلیماتو باندې اصل کې زندگی تیرول پکار دي. بهترین تعلیمات راکړل تاسو دا کوئ، تاسو دا کوئ. امت کیو بدعت سٹارٹ شوه دي. بدعت څه ته ویل شي؟ تاسو ته پته ده بدعت ویل شي هر هغه کار چې هغه سړی په دین کې نوې وکي او دین یې وګڼي، چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي نه صحابه کرامو کړي. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو، نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش دا روز چې دا نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې دې کې جشن منال شوی دی، او نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته ابو بکر کړی دی، نه عمر کړی دی، نه عثمان کړی دی، نه علی کړی دی، نه دغه شان نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کړی دی. یو ځای کې هم جشن نه دی شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش. نو ګره دې ثبوت وي. ګوره زموږ خو اصل معیار څه دی؟ اصل معیار یاد ساته، اصل معیار ګوره زموږ دا نه دی چې زه دې صرف دیوبندي شم او زه دې صرف دا شم دا شم. نه، زه دې څه شم تاسو ته پته ده؟ زه دې شم قرآن او حدیث والا. صحابه کرامو چې کوم دین مونږ ته راوړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، مونږ به هغه شان زندگی تیرو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې خو مونږ ډېر زیات سرشار یو، ډېر زیات محبت ورسره کوو. څوک په نبی علیہ السلام سره محبت نه کوي؟ هغه خو مسلمان نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت نه کوي. خو یاد ساته دا بدعتونه چې دي کنه د دینه بزان ساتو. دې میاشت کې څه خاص عبادت نشته، نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته. بس مونږ څه وکړو؟ مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع وکړو چې نبی علیہ السلام څنګه زندگی تیر کړې ده، کور کې څنګه زندگی تیر کړل، بازار کې څنګه زندگی تیر کړې ده، څنګه معاملات کړې دي، څنګه زندگی نبی علیہ السلام کړې ده. بس دا به مونږ خپل اپناو، دا مونږ ته دا درس راکړي. نه پدې کې میلاد شته کني یو کس ته په قرآن او حدیث کې وخی. مونږ به د نبی علیہ السلام اتباع کوو. کو صحابه وکړي په 12 ربیع الاول به مونږ تاسو جشن مناو، په دې جمعات کې خو مناو کړو. نشته، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته، نه د صحابه کرامو نه نقل شوی دی. ولې مونږ نوې نوې ترتیب سٹارټ کو په دین کې؟ نه یاد ساتئ ګورې ځان با خبر کې. ربیع الاول میاشت ان شاء الله دی باندې بیا مخه تفصیلی خبره کوو.